څه د میا کلي خیرات دی څه چې ته بیا وخورې او ځان به پرې غلی کړي ها پوره 2 لکه روپۍ به راکړې 100 لکه 2 لکه غالي خانه څو ځل مې پوه کړی چې په غریبانو سره مه کوه ورکړ دي 500 دي غواړې دي 2 لکه څنګه مو باسه شاه نظر خان زما روپۍ بچي راوړي ورکړې مې 500 دي اوس دې لا 2 لکه روپۍ جوړې شي او که ته پرې دومره خفه کېږې که نه نو اوس به ته راکړې ته زه به یې در کومه خو 2 لکه نه صرف 500,000 زما نوم لالي خان دی زه به در نوم پوره 2 لکه روپۍ غواړم که یو سترګه دې جاړي او بله خاندي خو لالي خان بیا در نه غواړي ها घर पे शोर खड़े हुए خبره نه پوهېږي ښځې ته د ښه پته ده د لوی خاندامن ښه کار کم کوي او ډېر کارونه غان کوي دا بابا که تا د هغوی لاره کې راغلی او که تا دې څه ووایي نو زه به تپوس د چا نه کړم سکندره زړه ته غم ماچو زه یو پښتنه ښځه یم ما ته هېڅوک هم څه نشي ویلی بس ساده ګله ته ولې خفه کېږي दिलदार जमा गुजरेगा दिलदार वली रात न पूरे
एक बगदे खेटा के मुंडा लोगे ना मंगा कान टू पुना वाई ये लेट किती का खजे रोटे का कैसे चलते उस्ती पूरे लस रोटे उगड़ी और प्याम रोटे उगाड़ी सानी में पर रोटे इन करानी सनी हुए सिकंदरा ओ सिकंदरा बात तरुजा खान दे तेरी तगवाड़ी ये सड़िया चिदा खानन तक सवई वर्धमा हदे लगू मत सोई هذا كمونشي هذا गुलखान का गाने द मुनाफिक पैसे रोड़े दो कहना आओ खान जी द गुलखान का गाना में द मुनाफिक पैसे रोड़े और सिकंदर तमें सवा जवाब करे रे खान जी हाँ सिकंदर रा गए हाजी सलाम अलैकुम يا لك انت دمرة فكرة شوي جوز بانغوتا بس كخان راستو ستاسو مشرات ضربة تكرور وشي لقى وانت تبقى ترى سترقي دي بديت تنديكي دي ها هم خبره ده وقفوا لنا خان जी تاسو خبره په ګل بدلله ولې په ګل نه لګي خان जी دا زما د پلان نکاډو یو بوختلم د پلان نکاډ اډو کې نه خرڅه مندالي دا غریب سړی په خبره نه پوهیږي کار رکوا دا کوپړای والو چې دا پښتو دې نه لګو نه مورا نه دې ما په خپل زبان کې پویا کو او که بیا هم ته ما په خبره عمل ونه کو کنه نو سره د بچو به د دې کلي نه بار ها سترګو نه پناشه ورشه یا الله ته مددګارې ته مدد وکړې شیخا دا د سکندر خان خزه ده خوخه دې نه ده چې د خان دیوی ته بوزو دا څه ګرانه خبره خو نه ده راځه ورځو پې
زموږ سړی په بلچې ووالو او مړ شو. دا سره د سکندر دا جرأت چې هغه زموږ کس ووژلو، ورشه او تیمور ته ووایه چې سکندر دننه ژوندی پاتې نه شي، ژوندی پاتې نه شي، او د هغه ښځه او د هغه بچی د کلي نه وشوي. ورشه ورشه سکندره، سکندره! خانان خو به موږ جمدي پرې نه دي. ښځې خبر دی چې موږ دا کلي اوس پرېږدو. خبردار خپل ځان قانون ته پاوله که د تېښتې کوشش ونه کړې. نه داسې کوئ. شوی دی چې جاړې اوس ته یې ما ته ووایه. وروره زما په دې دنیا کې هېڅوک هم نشته دی. خاوند مې چېرته لاړو او خانانو زه د کوره راوویستم. در په در ګرځم. په چا چې څوک نه یو د هغې خو دې د نن نه پسه ما خپل ورور وګڼه او راځه ما سره. راځه خورې کښېنه. ته بېغمه کښېنه او ژوند تېروه او زه پوه شه، ولس پوه شه او پولیس پوه شه او دغه خانانو دې هم لاس ازاد. تا زما د کور نه څنګه بوځي؟ خانجي سره خبرې خو خبر دې کم. هلکه منشي خوله څه مشواړه یې مشواړه کوي خو ته مو خبر که که نه؟ منشي بیا په دې کلي څه تندر را پرېوتی دی. خانجي هم تندر خو را پرېوتی دی چې د شاهنظر خان غونډه کې کس په دې کلي کې موجود دی. اندر ښځې او بچي له په کور کې پناه ورکړې ده. شاهنظر دا جرأت چې هغه د سکندر ښځې او د هغه بچي له په خپل کور کې پناه ورکړې ده، هغه به زه لکه د هندوانو په اور کې وسوځوم، په اور کې.
बेगम बार چې شل زره عبیده بچی ډېر غټ داو دی کې ولې خزانه په لاس دروي دومره غټ غټ داغونه ولېسه نه کنه ماما نه کنه خزانه په لاس نه ده ورغلي خانان پې مهربانه دي خانان د خیره سره پنځه واړه ګوتې په غوړو کې دي هلکه بندګیري مو نه منم صحیح لوبه کوئ غټ غټ داونک دی عبیده داو دی بندو نور څه شته که نه راوباسه و خدای له تبا که ظالمان چې را نازل شي په مونږ باندې سپېره شي 60 روپۍ وې هغه مونږ به دی پرېږده مړه زه خو د تا پسمو دا خپلې دسکوټۍ کوم ته مړه عصبي سپېرې دا ته ګورو جوارۍ ته دي دا مړه خپل کار دا یې خواته کړ وایي مذهبي سپېرې کنه دا د لاسه مو مخفوظ کار پرېښود د لالي خان نه یې خله او دلته یې لوزوه تا نه یې مړه څوک تپوس کوي خو مونږ سپېرو او سپېره دې پرېښو تېښتې وځه ولې عبیده بچی کېنه کېنه لوبه کوه یا لکه منشي ورکړه دله یو 50,000 روپۍ کېنه لوبه کوه जियो खान जियो अल्लाह ने बात साथा 50 जरा गुलाम बात غلام تندر شو ممكن مرة في ولا نجد خان عبیده زه خو زه خو پوره 1,00,000 روپۍ دې بیلې غوره लिखे खान چې کله مو ګټلې یا به درکو اے خان جی په هیڅ پتر پوه نه کم چې ته پر عابد ډېر ولې مهربان یې منشي خر د خیدو په خوراک نه پوهېږي او ته لا په دې خبرو نه پوهېږي چې عبید له زه روپۍ په کم مقصد ورکوم په دې صرف زه پوهېږم څو څو پیرې نه کوم چې هغه خراب خلکو سره مه ګرځه خو تا ډېر په خبره نه دی اوخو مورې کنده سے تندر را پریوتو یاری دوستی دا مونږ هم پالو نور خلک هم پالو اوهو دا داسې چېر شوی دی چې زوی او مورو په خپلو کې جګړه شروع کړې ده ته ما هم پوهېږې که نه ګوره وروره دی د خانانو سره کښېني زه پې خفه کېږم هغه ډېر خراب خلک دي او خورې چې ته پې خفه کېږي هغه کار به عبید نه کوي عبیده بچې زموږ په دې پرورش کې څه کړی و چې ته داسې په خلکو لارو باندې سر شوې اوخو ماما مونږ دا یې څه کړي چې مور مور مرچکو په سټه ناستې ده دا خو دې غلطي ده که نه بچې چې خانانو سره کښېني هم په دې دې مور خفه کېږي ګوره بچې هغه کار مه کوه په کوم چې دې مور خفه کېږي تاسو خو د رورو د خور مغزه خراب شي کاری راز خان چر جنیر پستر کو نہ لیدلې زکه خو پر دې تور سره تنګې خبردار وي عبیده چې دا جنې زما په حواله کړي ولې چې د دې په پلار باندې زما 10,00,000 روپۍ دي 10,00,000 ته څنګه پښتنې کا مسله چې د پیسو په بدل کې یوې تور سری زتلې
کوه آیت خانه دا زونه کې کنې دوړه شپې لاړې دا ته خبرې نه کوې شاه نظر خانه ستا په لاس کې دا توره شپېلۍ خبرې کوي و بېوقوفه دا زه خبرې کوم خو کله دې خبرې شروع کړې که نه نو ستا خبرې به بند شي وځو دلته نه روک شه ولې ولا راځه کنه ته خو زما مقصد یې چې زه خپل بابا جانې سره میلاو کوم راځه بچې خیر خو دی او بیا دا ځوان څوک دی بابا دا هغه ځوان دی چې د خانانو کسان ما پسې لګوي د زما عزت بچ شو بچې ما ته خو د ښې کورنۍ معلومیږي خو دا راته ووایه چې ته یې څوک زه کاکا شاه نظر خان خوره یم شاه نظر خان خو ډېر ښه سړی دی او بیا هغه زما دوست هم دی ډېره د افسوس خبره ده چې ستا دا مخ او سر پړسېدلی دی دا بیا د چا نه وان خوړ دي خدای ظالمه دا خو موږ په شرمونو شرمونو لالا عبید د کلي معمولي غوندې سړی دی او تا موږ ته نن په سر خېژولی دی ځکه خو د الماس او زما په منځ کې دیوال جوړ تاسو ته ښه پته ده چې الماس زما ډېره زیاته خوښه ده که واده کوم کوم هغې سره به یې کوم یا بېوقوفه عبید خو موږ دپاره د سرو زرو مرغۍ ده که یقین نه راځي د خان لالا تپوس و زما بېوقوف وروریانو دا نن چې مونږ په کمه ځمکه باندې بازي کوو که نه نو دا د هغه سکندري ده کوم چې مونږ د جیل تورو تمبو شاته کړی دی او دا عبید همدغه زوی دی خو زه دا غواړم چې نن چرسي شي سبا شرابي شي بله ورځ پوډري شي خو په خوږو زما روڼو په خوږو چې دا جړه ختمه شي باقي پاتې شوه د الماس خبره نو که په رضا نه وي نو زور خو چېرته تللی نه دی که نه په زور بیا درته واده کوم په زوره ځکه چې زه په خپله خان یم د چا خاني نه منم څه نه منم د چا خاني سوچ کې ما چې په جیب کې به 100 روپۍ او په دې به چای واخلم چیني واخلم اوړه واخلم څه واخلم زه مړه 100 روپو تا کې به دومره برکت وي د خیر چې څوک به خدای راولي چې زه سخت ووایم زه بیا په کوم سجنو کې ناست یم واه احمدګیري خلک چې راغلي احمدګیري هم په سوچونو کې به نه یم ناست په جیب کې مې 100 روپۍ وي زړه مې غواړي چې څوک په سټ کې ووایم چې دا جیب مې مړه غوندې دروند شي خو زه مړه خدای به څوک راولي و احمد دیني د خیره کار وشو هغه دی منشي را روان دی ښه وګوره سي را روان کړي چیلۍ نه ده که نه چیلۍ نه ده که نه دا سپی دی سپی ته ګوره چې دا چیلۍ نه ته سپی څنګه جوړوم منشي چېرته منشي ده دا سپی دې چېرته روان کړی دی اوس په دې خوله ووامه دا چیلۍ ده راشئ دې کمکل ته وګورئ سپي نه یې راته چیلۍ جوړ خدای دې خوښ ده سپی دې په مخه کړی منشي ده که دا څنګه یو سپي ته چیلۍ وي خلک به له پورې خاندي اوس په دې خوله ووامه دا خو ما میله کې په 10,000 روپۍ واغشته کمکل یې که نه مکمل کمکل یې مازده دې کار نه کوي دې احمددین نه تپوس وکړه دې سپي په سر دې قسم وي وګوره احمددین ووایه ورته منشي کاکا قسم بختی دا چیلۍ نه دا سپی دی و منشي کاکا وایم په ما ډېر ګران
ویم دومره ګران ویم چې خپل دې کړم بیا دې خپل کړم ته دې غوښه ویم داسې کار دی منشي کاکا چې خدای ته وګوره دا سپی پرېږده یعنې وبه دې خوري ولاړ به دې تېر کړي ومنه ګوره زما خبره دا ګوره چینی نه د سپی دی او که نه منې که نه نو دا ګرځه مړه چې څه دې خوښه هغه کوه چې پرېږده وبه دې خوري اوس پدې خوله ووامه ځه ځه مړه پرېږده ځه چې چېرته زیات ته ځه ویم ګوره که نه ویم که د دې چیلۍ نه مې درته سپی جوړ نه کړو که نه نو زما نوم به میرافضل ګړکپ نه وي ګلخانیه زما د پیسو دې څه چلو کو داسې دې پې خر اچولی دی خانه ما خو ډېرې درکې او درکومه خو ستاسو د پیسېړو ختمیږي نه او ګلخانه ختمې بشي ختمې بشي تا دې دا لون ما ته راکه نه 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 ایاز خانه ته خو ماته پښتون لګېدې او ډېره بې پښتو خبره دې وکړه که دا خبره وي نو وصول یې کوې رانه ولې دې رانه بچ کو خان پرېږده چې دا سر مې ورته خور کړی وی وکېنه بېوقوفه تاسو نه پوهېږئ راځئ اول ماز یو ارګر خو یم کنه چې هم مې د مینې دو بیلو هم مې د پیسو د مینې دو خو په هغه ورځ باندې ګټلی چې په کومه ورځ ته زما عزت بچ کو او پرېږده مړې مونږ پسې وو ته پسې مړه خبره خو مه ونه کنه ودرېږه دا قسمت دا بخولم په هر قیمت دلو باټولا دا قسمت دا بخولم په هر قیمت خولي بدن دی لا ډګ دا کمالا دے حسن دی خولي لا کا سواد دے کنا حسن دی خولي لا کا سواد دے د خپل ځانا پتا ډیر یم ګرانا सरता बनकड़म समा ख्वाग गणम दिदालमा चिन्हित दरपासिम रमा चा सरता बनकड़म समा ख्वाग गणम दिदालमा चिन्हित दरपासिम रमा दिदन दिमा दपरा समा बिहाया दे हुसन दि खुले ला का स्वाद दे कना हुसन दि खुले ला का स्वाद दे سترګي خماري باڼ دي جلندر دي نا ټیک
टिक दे दाणे वाणे दा चारे दा जरगुदीना टिक दे दाणे वाणे दा चारे दा जरगुदीना बगैर लताय मनिंगणे रदी जमान गुली उड़े माखूब दे जाने गणले बगैर लताय मनिंगणे रदी जमान गुली उड़े माखूब दे जाने गणले तास बिन वजूद जमादा मिने असिला दे हो संदिख कुले लका स्वाद दे कना ओ संदि खुले लका स्वाद दे स्वाद दे खपल जाना पता डेरयम ग्राना पता डेरयम ग्राना पता खपल जाना पता डेरयम ग्राना पता डेरयम ग्राना पता डेर मनना चिसस्ता नजर की कुलियमा पटोलु कुल्लो दे मनलियमा पटोलु कुल्लो दे मनलियमा स्वाद दे कना ओ संदि खुले लका स्वाद दे अलमास बचे बाबा दोनों बड़े परेशान है। बचे इस खबर निश्ता द खान में स्ता द मोर द इलाज द पारा लगी पैसे आखिस्ती बाबा तो दा पैसे वर केवल इन खाना नुता बचे पे पैसो वर कोलो खो जमा जड़स्तड़े शो खो बचे द गई द पैसे अडो कमेगी ना बाबा जानी से गम मको अल्लाह बखैर की तो लगा रामों का उस्तार पर यो कब चे पकोमा
خانه ما خو ډېرې درکې او درکومه خو ستاسو د پیسېړو ختمېږي نه ګل خانه ختمې بشي ختمې بشي تا دې دا لور ما ته راکړه ما د دشمن ښځې وه خاوند دې زموږ د غره عمره سړی وخوړو هلته په کټ کې په ارام ناست دی تا څه خیر دی چې ته به زما د نظر نه بچ پاتې شي هېڅ کړم نه حاجي چې په کومو قدمونو راغلی په هغې واپس لاړ شه او په دې کې به دې خیر او دا د یو پښتون خور دی او د یو پښتون د کور څوک لور خور په زوره نشي بوتلی که خپل ژوند دې پکار دی نو اوسه زما د کوره اواز که هغه پښتون ته دي چې تا زما د قهر نه بچ کړي وای زوره څه څه وشول دا څه وشول زوره دلته نه لاړ شه ستا د لاسه خو مړی وشو خدای مکه پولیس ته نه نیسي ته دلته نه لاړ شه وروره او خورې ته زما غم وکړه وروره ته دلته نه لاړ شه کار وشو ویم دا وګوره څونه مې وکړو ګوره ورته زما ګول ګپه بچی دی ډېر ښایسته ښکاري د ګل غوټې له ګوټ ویم داسې کار وکړو چې دا 100 روپۍ واخله دا 100 روپۍ واخلو دا سپی ما ته راکړه ټیک شو که ځان قربان چې په غوږ مې تېر نه کړي یا الله خدایه خیر وکړه راځه راځه که خیر اوس به درته ګیا اچوي آیا ډاکټرانو کار وشو احمدینه داسې چل وکړه صبر وکړه زه ګورم که نه څوک دي داسې کار وکړه چې دا سپی زه دلته تړم ته دا چیلۍ دې ته نه وباسه سپړی او زه د خیره سره यास्मीन ته په څه حال کې
نه سکندر خیر خو دی نن ډېر پریشان یې او یار خیر دی خو بچی مې را یاد شي دا بلې ده خو ته راته ووایه چې ته دې جیل ته څنګه راغلی که اورېدل غواړې سکندره نو بیا واوره یو ورځ زړګیا زما ستا واده به کله کېږي نادي ته دوا کوه دا اصل فصل ډېر ښه شوی دی دا سنبال کم زما ستا واده به ضرور وشي نه داسې نشي کېدی نادي ولې وارخطا یې لیونی خیر خو دی خوب مې ولیدلو چې تیمور خان ته په ګولو وویشتې ولې ونی زه لا ژوند یم او چې کله مرمه دا تیمور به د ځانه مخکې کوم چې دا غم دې غوښ شي په زړګیا دونه غوسه مه کوه ما سره یو څو د مینې خبرې وکړه په دې وخت کې زه د مینې په موډ کې نه یم ولې ونی دا ځان به درته مړ کړمه په دې ښکلې ځوانۍ کې पता ए खुली दिल रुबा मैनियमा पता लासरा कदा वफा दाजान पदर तमड़ कमा पदी खुली स्वाने की पदी खुली स्वाने की गोरट की उन्नकड़ी यारे 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 की मैं चिता बमाए समादस ला दुनियाए पमी नमी आशनाए ताना बजुदाना शमटोला जिंदगी के वली बटगी कौम यारे 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 के वाया चिसा वाडिता जाना कसला वाडिता वाया चिसा वाडिता जाना कसला वाडिता ताबखा खुशाला साकम डेरा गरीबाई की गोरट की उन्नकड़ी यारे 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 की हो ला 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 सुमरा खस्ता करेगी समशाजादा करेगी सुमरा खस्ता करेगी समशाजादा करेगी
बने अमज स्ताले बने या मज स्ता पशान खाइस पैदा नशी दुनिया गए की नशी दुनिया गए की गोरटगी उन नकड़ी यारे 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 की बदी कुली ज़्वाने की गोरटगी उन नकड़ी यारे 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 की वली पटगी कौम यारे की वली पटगी कौम यारे की गोरटगी उन नकड़ी यारे की वली पटगी कौम यारे की वजड़ गया जमादार बांधे जब सर डोले की तके नमस्ताना भी जोड़े शो वना जी तखम बकवा ता बटू उलर मानुना खोदे पूरा कई दुआ दे दी दुनिया ना दा दुनिया कवा बनी چې د ارمان په دې دنیا نه پوره کیږي د ارمان په هغه دنیا پوره کیږي सारा वादा न खरीदो हमें पड़ास पूरी न के मरता मिजान वाला को मजा यो वादों का जो दुश्मन तब समनवे नदी यार तो कमेंट करो तो नदी ना واقعي تاسو ډیر ظلم شوی دی دا راته وایي یار دې جیل نه به څنګه وځو ته هم مه کوه سکندره سبا زموږ د اریپور جیل ته بدلي ده ما ټول بندوبست کړی دی لږ زموږ دپاره هم لږ ټایم وباسه که نه ته به دې جواری نه کله اوړې ولې ونه جواری خو زما ژوند دی او دا زه ولې ونه ته خو زما مینه چې په کومه ورځ مې جواری ده وګټلو کوم پخ کې ورځ به مو ستا واده کي زه مړه ته به جواری ګټې او بیا به ما ودې او دا لا څنګه مینه چې ته جواری سره برابر یې ته خاصې خفه شوې ډېر زر به تا بابا نه وغواړم رښتیا وې او که نه
کوي او مینا غواړي ځان له دنیا ښکلي رنګینا غواړي زړونه مستي کوي او مینا غواړي ځان له دنیا ښکلي رنګینا غواړي ګرځو جوړه جوړه یو بل باندې قربان یو زو جانان دواړه عاشقان یو زو جانان دواړه عاشقان یو زړه مې سینې نارا بهر شي چې مخکاره ښکلې دلبر شي مونږ یو بل باندې د خپل ځان ګران یو زو جانان دواړه عاشقان 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 یو یو بل سیوادا زد لیلا لیلا زمادا زد لیلا لیلا زمادا مینم یو بل سیوادا زد لیلا لیلا زمادا زد لیلا لیلا زمادا من پرشتہ دا محبت کی بندیوان یو زو جانان دواړه عاشقان 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 یو دومره ډیره ټوله دنیا شورا نهیرا ټوله دنیا شورا نهیرا درکړې ما د خپل مړوندې مخلصه مینا زما ژوندې مونږه په مینا د جانان باندې ودان یو زو جانان دواړه عاشقان یو زو جانان دواړه عاشقان یو زړونه مستی کوي او مینا غواړي ځان له دنیا ښکلي رنګینا غواړي ګرځو جوړه جوړه یو بل باندې قربان یو زو جانان دواړه عاشقان یو زو جانان دواړه عاشقان یو زړه مې سینې نارا بهر شي چې مخکاره ښکلې دلبر شي مونږ یو بل باندې د خپل ځان ګران یو زو جانان دواړه عاشقان 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 یو دا قیدیان داریپور جیل ته بوځي
هو لږ خیال ساته دا نوی دی تاسو په ده باندې ډېر نظر ساته زما ستا سره همدې ته پورې راتللي دلته نه زما لار جدا او ستا لار جدا ده ستا ډېره خوښه ده په دې دې به فیصله وکړو د سکندره په ژوند راسره وفا وکړه بیا به ملاقات کوو د خدای په امان بدا دروند اوله د خانانو لا سرپسې دی چې غلو نه باچا دې بار شي خو پیسې زما دي او که د خان دی خان لالي وایي تاوان یې ما ته رسي عابده ته خو به د خان پیسې بیلې مونږ خو د خپل کور لوښي لرګي خرڅ کړو د خان په ځای کې بیلو باچا دن نشي عبد خانا نن خود سره نه قسمت کار کوي او نه کله بچي لوبم کوا او شرابم سکا حساب کتاب تا سره مونږ نه کوو اسی حساب کتاب ممنه پوره 100 لکه روپۍ دي خانانو یو په لسته ته ووایه چې د 100 نه به څو جوړېږي ایازیا د څه حساب کتاب مونږ ته خو لالي خان وې جواریم کوه شراب هم څکه حساب کتاب مه منه نه د چا حساب منم او نه چاته ورکوم څنګه به یې نه منې واه بېده بچې ما وې چې د تلو نه مخکې د مونچي په لاس کې چې کومه کاپي ده که نه هغه هم لږه د خپل نظر راوباسه هسې نه چې د مور پلار هغه زاړه هډوکي دي مونږ ته پاتې شي پوه شوې بغیرته دا زما کور ته د راتلو جرأت څنګه وکړو په تا زما قرض دی قرض پوره 10 لکه روپۍ یا به پیسې راکړې کړي ما سره بله لاره هم شته مشره څوک دي ما ته خو د جیل نه راتښتېدلی قیدي ښکاري څه خو یې د قیدیانو کپړې اچولي دي راځئ چې ویې ګورو
اوچته کارګه چې سردار له بوزو ډیره ښه ده سردار څوک دی دا سردار دی وایي چې زه د جیل را تښتېدلی یم د چا په ګناه کور دی ران کړی او که په تا ظلم شوی دی سردار زما کور ران شوی د خانانو د لاسه زه بې ګناه یم د خان نوم به راته نه
समझता कि हूँ मजबूर यास्मीन अंदर में मजा से शायद खपा नहीं भाई तो तुम्हें यास्मीन दा सरदार उन्हें चाकू वाला तक जवाब पे पखा पन्ना केरा पदे में फेंका जद शाह नजर खान ताकत सरश तरा نظر هغه قصدي ده چې تاله د بچي او مانه د خور مینه راکړې ده او زما په سری د حیا صادر واچولو کوم چې هغه خانانو سر تور کړو هغه خانانو بچي سما ډېره بیزتی کړې وه ډېره بیزتی راته کړې وه مورې او زه پیشه او هغه خانان پیشه دې کې به یو مانه جنې نه پاتې کېږي خدای چې دالي خدای له داسې په غوسه کې وته چې نه ځان ته چرته کار وګوري پاسمان گفته زه پزمکه راکې کته کټو پک سکندره ته د خان لالي د عذاب نه خبر د هغه عذاب سره به وروسته ګورم خو چې تا فیصله کړم په تختې دی ګورم به در سره لالي سکندر د جیل راغلی زم زخمی کوم سکندر د جیل نه راوتښتېدو او دې زخمي کې ټول لعنت چې ستا په دې ځوانۍ نور تا نه په دې دنیا پاتې کېدل نه دي پکار بې غیرته
देख हवाई माँ खते कई चट्टा पमोर्दार देखी कि वही कारखान ऊपरी देखे कारखान आगे बात शुदा सिकंदर खबरा नु दसरा बाद पखला खबर को सिकंदर ټول عمر د خلکو په وینو باندې دا ماړه جوړی کړی دی خان خو نن به نه پرېږدم خشوه سکندره چې خدای پاک به مخه راوستې ما خو هغه ټیم تړی اکولې کوم وخت چې تا زما سړی وچلی و خو قسمت دې ډېر خو چې جیل ته لاړې ستا جیل ته نن دې بچ کېدل نشته بچیا نن خو دې جام دې نه پرېږدم ټوپک تو غورځو یا بلې د زور اندازه لګي دا ارمان به زموږ بچیا پورا کړم दाजी मोर मुंह में आवाज उतरी को दाजी अभी तो बचे कहावत है तो किस्मत के संग पड़ा तू ना दाजी ना मोरे मोरे दाजी ना ओरे खलको सोच च मोर प्यार न मनी दागा बम दान जामी सचिनन समारे چې
چې د ژوندون په خوشحالو شوې نو سمه د ژوند سخت د خیال که خیال کې نه راځي نه ستا چې یوه شوه زما بله نو افسوس دی داسې او سوال می کلا ککلا کړه ونه لکه نینا چې په سوځینو داسې د وخت په جهنم سوځېدم